خو دلته عموما کې تاسو تر څو بجو پورې دلته یو څو بجې دي. یو بله مهمه خبره دا ده چې دغه رابندي د څه شي له امله رامنځته شوې؟ رابندی به خاطر از این شو یک موتر خراب شد تیجه در دم تونل به خاطر از همین رابندی جور شد دیگه. څو بجې دي تاسو اوس چې دغې رابندۍ دپاره راغئ تر څو دا لاره خوشي کړئ؟ رابندی وقت ساعت 6 بجه خراب شد موتر بالا هم قید کردیم پایین هم قید کردیم. باز یار اعلام کردیم باز دوباره یک موتر خراب شد در دم تونل. باز تا که هواش پوره شد و از این طرف هم ازدحام زیاد شد به خاطر از این مشکل پیدا شد. په دې وروستیو کې د کابل د ترافیکو رئیس د ښار ترڅنګ ماهیپر مرګونې لارې ته ځانګړې پاملرنه کړې چې ورسره هم مهاله په دغه لویه لاره د ګڼو ترافیکي پیښو مخه نیول شوې ده. دا رقم موږ تاسو د ننګرهار کابل پلان باندې ډېرې حادثې درلودې ماهیپر کې. هلته موږ پیشنهادونه وکول. الله تعالی دې موږ مسافرانو ته خیر ورکړي. هم یې کانټیلر راته راکړل هم یې پولیس ترافیک راته راکړل. هم تقریبا که تاسو فکر کړی په ماهیپر لاره باندې څه ځئ ټولې لوحې ورته ولګېدې د خلکو ته. نو تر ډېره حده پورې کوشش دا کړی چې د خپل ولس د ځان او د مال حفاظت وکړو. تر ډېره حده پورې رسیدګر هم کړې ده. خو بیا هم له خپله ولس خواهش دا ده چې ډېر خلک موټران په خپل طبیعت چینجوي. هغه ډېرې حادثې موږ ته له دې راپېښېږي. د کابل جلال آباد لویه لار ماهیپر چې د هیواد په کچه یو له خطرناکو لارو شمیرل کیږي، خو په دې وروستیو کې د تیرو کلونو په پرتله د مرګونو ترافیکي پیښو کچه د پام وړ پکې راښکته شوې ده. کنټرول خو به درته وایم چې تقریبا 90% 95% دا مسیر اوس کنټرول شوی ده. بالخصوص زرونه باندې دغه معلوماتي لوحې دلته لګېدلې دي د کورنیو چارو وزارت لخوا ته. دا بیخي ډېر مؤثره دي. دې لوحې سره ډریورانو ډېر ځان کنټرول کړی ده او ډېر مؤثر تمام شوي دي دا لوحې. په دغه لویه لار اوس مهال 24 ساعته ترافیکي پولیس ځای پر ځای شوي چې له یوې خوا یې د مرګونو حادثاتو مخه او ترڅنګ یې د لارې د بندیدو مخنیوی کړی دی. راغلي سروبي ته چکر ته اوس ګورو چې بیرته 10 بجې دي. په ماهیپر کې لاره بنده وه او دغه تونل سره مخکې ګاډی خراب شوی ده. بیا د ترافیکو د کور ودانې هغو مستري راغوښته ده. اوس پرمهال لاره خلاصه شوه خو مګم بیروبار ډېر زیات ده او د ترافیکو د کور ودانې تر دوی وایي چې موږ تر سهاره پورې همدلته ولاړ یو تر څو پورې دا ګاډي ټول موږ فارغه کړو. پر دغه لویه لار اوس مهال د شپې لخوا هم تګ راتګ اسانه او له پیښو خالي دی ځکه چې دلته ګڼې داسې ترافیکي اشارې ځای پر ځای شوي چې د خطرونو مخنیوی یې کړی دی. موږ تر ناوخته ماهیپر کې پاتې وو خو ترافیکي پولیس د شپې تر ناوخته په خپلو دندو بوخت دي. نه پرېږدي چې لاره دې په ساعتونو بنده شي.